تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن پنځشنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده چې د چنګاښت میاشتې له 4 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پختو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د ونزویلا په لویدیځ کې پلازمینې کاراکاس ته نږدې د 2 پرله پسې زورورو زلزلو له امله چې لږ تر لږه 22 کسان یې مړه او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي، بیړنی حالت اعلان شوی دی. د 1.2 او 1.5 درجه زلزلې له یو بل څخه په څه کمه 1 دقیقه فاصله کې رامنځته شوې او ګڼ شمېر څو پوړیزې ودانۍ نړولې دي. سرپرست ولسمشر ډیلسی رودریګر بیړنی حالت اعلان کړی په داسې حال کې چې ژغورونکي د ژوندۍ پاتې کسانو د موندلو لپاره په کندوالو کې لټون کوي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې خبرداري ورکړې چې د مرګ ژوبلې کچه به لوړه او زیانونه به پراخ وي. د استرالیا د بیکاری کچه په می میاشت کې یو څه راټیټه شوې ده. د استرالیا د احصایې اداره وایي چې په می میاشت کې اقتصاد ته شاوخوا 40,000 نوې دندې اضافه شوې دي. د بیکاری کچه له تمې سره سمه راټیټه شوې ده. د فدرالي کارموندنې وزیر اماندا رشورت د دې کمښت هرکلی کړی دی. شاوخوا 14.1 میلیون استرالیان اوس په دندو بوخت دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په مرکزی افریقا کې د ایبولا ناروغي خپرېدنه لا هم د مخنیوي او ځواب ویلو له هڅو څخه په چټکۍ سره مخکې روانه ده. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او یوګاندا کې له 1100 څخه زیاتې تایید شوې پیښې او 200 مړینې ثبت شوې دي. روغتیايي چارواکي وایي چې د ناروغانو د تماسونو تعقیبول، د درملنې ظرفیت او خوندي ښخونې لا هم سترې ننګونې دي او روان شخړې د ناروغي پر وړاندې مبارزه لا پیچلې کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ګبرسوس وایي چې د ناروغي نړیوال خطر لا هم ټیټ دی، سره لدی چې فرانسې تایید کړي چې یو روغتیايي کارکونکي چې له کانګو څخه راستون شوی و په ایبولا اخته شوی دی. د بریټانیا پاچا دریم چارلز په لندن کې د افغانستان د کډوالو د خزینه کرکټ لوبډلې لغړو سره وکتل. د افغان خزینه کرکټ لوبډله چې اوس مهال په استرالیا کې میشته ده، د شلوریزو سیالیو د ترسره کولو لپاره انګلستان ته تللې او ټاکل شوې ده چې د جولای په 15 د خزو د کرکټ نړیوال جام پایلو به هم لنګدي وګوري. د افغان کډوالو د خزینه کرکټ لوبډلې غړو چارلز ته د کرکټ یو ځانګړی بیت ډالۍ کړی چې د افغان لوبغاړو لخوا په ځانګړي ډول سنگار او ډیزاین شوی دی. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.